په جنګ ځپلې ټولنه کې چیرې چې بشري حقونو درک نه وي، په چیرې چې د انسانانو د سرونو هیڅ حساب نه وي چې خلک یې اخلي پرې کوي، په داسې ټولنه کې چې ته کله د وطن د خپلواکۍ د حقونو د وسایلو خبره کوي، هغه که بیا نر وي که ښځه وي چې کله دا دعوه اخلي نو هغې ته ډېرې سختې په مخه ورځي. دا لاره چې کومه ده د ازغنه لاره ده. نو په داسې ازغنه لاره ارمان تګ له وخته پیل کړی وی، خو زه چې کله له ده سره ملګری کېدم نو دا اسانه کار نه و. په دې معنا نه و چې اول ما وویل چې دا یو سخته لاره وه، ته د یو بالکل مکمل جوړ سټیټ په خلاف چې ته خبره کوې چې زه هغه ستا حقونه ویلي وي، پروفایلینګ روان وي، د مځکو قبضې روانې وي، د وسایلو قبضې روانې، په داسې ټیم کې ته هغه زورور جوړ ریاست ته درې او بیا داسې ټولنه چې په هغه کې ډېر لوی کار سوی وي د انسانانو د ولو، بیا خاص کر د ښځو د له سیاسته، له مکتبه، له علمه، له پوهې لرې کولو دپاره ډېر لوی کار سوی وي، د مذهب په نامه سوی وي. په داسې ټولنه کې چې بیا ښځه راځي د ورور له څنګه پیغله درې کار کوي، سیاست کوي، نو دا په خپل ځان کې یو لوی کار دی، یو لوی د جرأت کار دی، او دې دپاره به تاوانونه او دغه چې کوم دا به خامخا به مخه راځي. نو موږ به هم وړي، خامخا به مو وړي وي د ټولنې له اړخه، د ریاست له اړخه. د ټولنې له اړخه به زه دا وایم چې موږ دومره دغه نه دي وړي. موږ چې ټولنې چې په ټولنه کې هم هغه خلک چې سټیټ اکټر دي، هغو خلکو موږ ته ګرانۍ جوړې کړې وي، هغو خلکو موږ ته ستونزې جوړې کړې وي. خو چې ته کله په خپل عزم، په خپل فکر باندې ولاړه او په دې پوهه او هوډمن یې، نو بیا په هغه کې چې خلک راځي نو دغو مخه نیول یا هغو ته جواب ویل یا پر خپل دریځ باندې درېدل چې کومې دا بیا اسانه وي. چې کله له تا سره ستا په څنګ ورور ولاړ وي یا ستا د کورنۍ بل څوک ولاړ وي، نو د ښځې په معنا بیا دا یو لوی ویاړ وي چې تا ته درکول سوی وي چې ته سیاست وکړې، قومي مبارزې کې خپله برخه له خپلو ورونو، له خپلو اتلانو، د هغو شهیدانو پر لاره باندې تګ چې کومې وي اسانه وي. د هرې خور دپاره د ارمان غوندې ورور معنا داسې ده چې تا ته وزر درکولي. د ارمان غوندې ورور لرل معنا تا اسمان ته خیزول. د ارمان غوندې ورور لرل معنا د یو ښځې دپاره، د یو خور دپاره، د یو لور دپاره معنا داسې ده چې تا ته سترګې درکول، رڼا په خوا باندې ستا د تګ لاره چې کومه ده دا اسانول. د ارمان غوندې ورونه باید ډیر سي. په دې نه چې ارمان زما ورور و نو زه تعریف کوم چې نه دا د ډیر سي. د ارمان ډیر خاصیتونه و، ډیر خصلتونه یې وه. ارمان لویه خبره دا وه چې ارمان جنډر ډسکریمینیشن، صنفي دا کوم ګډوډۍ چې په منځ کې راغلي دي، دا یې له منځه په ډیر هنري، په ډیر لوی هنر باندې دا کار چې کوم ده ترسره کوي. او دا د دې لاره چې کومه وه، کومو خلکو چې په دې لاره کې خنډونه جوړ کړي وه، خنډونه یې په خپل ځان په ایکړ سر باندې ډیر ښه په هنر باندې دا له مخه وړل، او په ډیر په هنر، په ډیر سوچ او په ډیر زوره طریقه باندې د داسې موږ ته، ټولنې ته، خلکو ته، کور ته یې دا وښیل چې ښځه او نر د دې معنا دا ده چې دا دوه انسانان دي. بایولوجیکلی به دوی خود سره جلا وي، خو د دوی فکر، مازغه، سترګې، غوږونه دا یو رنګه دي. نو په کار دی د دې ټولنې برخه دي او د دې ټولنې چې کوم خوراک دی یا د دې ټولنې چې کوم پروډکټس دي، کوم شی چې پروډیوس کېږي، هغه چې دوی اخلي، کنزم کوي یا خوري یا د ټولنې په خوراک کې نیمه برخه اخلي، نو په کار دی د ټولنې د جوړښت لپاره هم دوی خپل ځانونه په کار واچوي. نو ارمان په دې باور لاره او په دې د ده چې خپل څومره توان وي، څومره وس وي، په هغه توان او وس مطابق د خپلې خویندې هم د تعلیم په برخه کې پیاوړې کړي، هم د سیاست په برخه کې له ځان سره ملګري کړي، هم چونکې د اقتصاد زموږ هغه رنګونه، خو چې کله به د اقتصاد یا د داسې شي خبره کوله، نو د بیخي موږ ته دا راښیل چې په اقتصاد کې هم د خور باید برخه وي، ستا په جایداد کې د پلار او د نیکونو د دې په دغه کې. نو هغه شیان قسم جایدادونه موږ نه لرل، خو
د دومره فکر موږ درلودی چې په دې کې که چیرې صحیح نو په دې کې د ښځې برخه چې کومه ده دا لازمي نو ارمان غوندې ورونه لرل باید چې ډیر سي پکار دی چې ډیر سي تر څو د ټولنې دا نیمه آبادي چې کومه ده چې ناسته ده او موږ په هیڅ کار نه ده راوړي دا په کار باندې راولل سي او په کار باندې ولګول سي تر څو د ټولنې د پرمختګ کار چې کوم دی دا سپیډ اپ سي. مننه.